آیا چېرته داسې وظیفه به وي د انسان چې څومره شرعي حاجات وي چې الله تعالی په دغه وظیفې سره حل کړي؟ او بالکل شته دی. علماو لیکلي دي هر کله چې انسان د ماسوتن منځو کې او وتر وکړي نو د هغې نه پس دا وظیفه کوي. 313 مرتبه دی دا آیات وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی دا د یا الله مون خاص تا عبادت کو او خاص تا نه امداد غواړو. دا دی 313 مرتبه وی. دین مخکی او دین رستو 11 مرتبه درود شریف وی. درود ابراهیمی ورته وی چې کوم او تاسو مونږ کې ویو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. او د هغې نه پس دعا کوي او په دعا کې دی الله عز وجل خپل حاجت دا غواړي نو الله تعالی به ټول شرعي حاجات دا د خپلو خزانو نه دا پوره کړي. او دا وظیفه دی 41 دین 140 ورځې دی دا وظیفه دی کوي ان شاء الله چې د څومره شرعي حاجات الله عز وجل به په دې وظیفې سره دا پوره کړي.